السلام علیکم دوستانو. کوم هیوادوال چې د پاکستان نه راکډه کیږي افغانستان ته، دوی ته کوم مشکلات په لاره کې پیښ شوي دي، د پنجابي حکومت د لوري دوی سره کوم رقم رویه ترسره شوې ده، او د دې ترڅنګ چې کله افغانستان ته راوختي دلته د افغانانو د طرفه زموږ د هیوادوالو د طرفه دوی سره کوم رقم برخود کوم رقم چلن ترسره شوی دی. نو دغه ویډیو کې مې دا کلیپونه راخیستي دي چې کوم د پاکستان او افغانستان د طرفه دوی ته سره کوم هرکلی یا دوی سره کوم زیاتی ترسره شوی دی. نو شریکه په دې ویډیو کې ګورو. زما اکاونټ د سره فالو کوي، مخکې د اشر کې تر څو پورې نور مرګورو ته هم ورسیږي. ضرور مې د وسر عالم د پاکستان او دومره بیزته راغسته او دومره بیزته چې په کورونو را نوتل په روزګار ته نه پرې خود سبي ما سره زنانه دي ناسي دي کچرو سره د آرمي والا زورتا وکړم د آرمي والا فوجینه هغه سره پولیس سره ملاو دي زه ورته وکړم چې د انټریو وکړه ما سره کارت نشته زه به چی انټریو وکړم ته خو بیکارډ وباسي ولات انټریو وکړه ال چورتا وکړم ماته راته 300 روپۍ راکړه پولیس نه نسم او 300 روپۍ باندې به بیزتی واغستل چې زنانه ما سره یو خو به بیزتی واغسي څومره بیزتی چې دا غوي وس کیږي هغه نه افغانانو سره کوي او وای کوي به دینه پس به کوي ځینرانو سو وشو یعنی کوم ځینرانو سو دا به دوام لري. ویم چې موږ یو غږ جګ نو کو تینرانو شو کل هم افغان قسم په خدای په دوسي زندگی د پاکستان کې دوسي زندگی ګوره تجارت په افغان ولار ده بزنس په افغان ولار ده. ما خپل د ټیکسي چلاوله ما خپل ټیکسي چلاوله ما دغه مریض وړو شفخانه ده د پاکستانی ملما مې د زیاتره سو په اعتبار کې چې هغه ما د خدمت کوونه خدمت وزنن په خپل وطن کې کوم په خپل وطن کې به کوم خو الته چې کوم اندازه روان او کوم ظلم روان دی وروره صرف یو ذات ته پته ته په دې پیژې چې دلته بس تاسو سره یو افغانۍ هیڅ کله دغه ظلم نه دا مې خپل وطن دی خپل خاوره مې ده په تانه تحصیل دلته زه پوهېږم هر چا سره په ژبه پوهېږم هغه پنجابي سره به زه څه پوه شم. الله پاک دې زموږ مشران په اتفاق لري چې په عوام لاس راکاږي. افغانستان سره اوړي افغانستان ته راځي ودرېږه 50 روپۍ کسه غستی پګیر ته پر خاصدار وخت زنانه او بوکری را لچکوري دا غون نه 50,000 کلدار را غستلی و چې دا اولي وړي افغانستان هغه جاویدا 50,000 کزه در کوم 50,000 کلدار لازر او چپ او سنه خیر ده خپل غاچ مونږ نه پرېږدو یار ته به وشي جاویدا 100,000 روپۍ د توار کاله 100,000 افغانۍ ورکړه راځي راځي حساب کما ته راکړه ودرېږه پرېږدي ګوره خبره ته خبره خپل وطن ته راغله دا د ملک دا مونږ خپل د خولې مړۍ درکو دا مجاهدین دا تاسو په خدمت کې دي غلی شه کنه بس کا خپل هیواد ته راغله مونږ هر کله درته وایو ګلان غاړه کې ورته واچوه دا شپې ته قربان نشه